السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا د ویډیو کم سیز چې دی هغه په کومه طریقه وړوکی کیږي. نن به موږ په دې خبره کوو ملګرو د هغې نه مخکې چې کوم ملګرو زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. بهر حال ملګرو د دې دپاره ډېر زیاتې اپلیکیشن استعمالیږي لکه مثال په طور ویډیو کمپیکټ هم استعمالیږي، ویډیو کمپریسر هم دی. خو زه چې نن تاسو ته کم اپس درښایم په هغې کې به ستاسو 3 فایدې کیږي. وجه د هغې دا ده چې تاسو به په هغه اپس کې ایډیټینګ هم کولی شئ، تصویرانو نه به ویډیو هم جوړولی شئ، آډیو به ویډیو ته هم اړولی شئ او خپل د آډیو به ویډیو ته مطلب تصویران به پې لګوئ یا به دویمه ویډیو وي او تاسو به پې خپل کم وایس چې دی هغه لګولی شئ یا به ویډیو آډیو ته اړولی شئ لکه مطلب له پاسه پې سټیکر وغیره لګولی شئ. نو په هغې به انشاءالله په بلې ویډیو کې خبرې کوو. نن درته دا ښایمه که چېرې ستاسو ویډیو مثال په طور 100 MB او تاسو هغه کمول غواړئ چې 25-30 MB شي نو تاسو به هغه په کومه طریقې سره کمول غواړئ. د ټولو نه اول به تاسو له د پلی سټور نه یو ایپس پکار وي. تاسو به لړ شئ پلی سټور ته او ما سره خو آلریډي دا اوپن دی. تاسو کتی شئ چې یو کټ ویډیو ایډیټر دا ما سره آلریډي شته. نو زه به دا راشم خپل د موبایل سکرین ته او دا تاسو کتی شئ دا ما اوپن کو. هر کله چې زه دا اوپن کما ما سره به داسې انټرفیس راشي. دلته ما ته د پلس نشان را کړی دی بره د سیټینګ دی. تاسو به په دې کم پلس نشان چې دی دا به کلیک کوئ. دا چې هر کله تاسو کلیک کوئ په دې کې که چېرې تاسو نوې ویډیو جوړول غواړئ تاسو به نیو پراجیکټ ووهئ. که چېرې تاسو ویډیو نیمه جوړه کړي او نیم کار پکې پاتې نو بیا به دا دویم ووهئ. که چېرې تاسو ویډیو جوړه کړي یو ډراپ ته ویشتي بیا به ډراپ ووهئ. خو مونږ آلریډي نوې ویډیو کې کار کوو تاسو به نیو پراجیکټ ووهئ. دا که چېرې تاسو بیا ویډیو ایډیټینګ کوئ دې نه بیان له ویډیو راواخلئ. خو زه به هر حال دا ورسره بیا د تصویران دي دا بیا تاسو ته آل ښئ. خو زه په دې ویډیو کې تاسو ته د ویډیو د کمولو سیز ښیم. دا تاسو کتی شئ زما ویډیوګانې دي ما په دې دا کمی کړلي. دا ما سره دی زما ویډیو دا ټیک شو دا ما کلیک کو. د دې ویډیو ایډیټینګ هر څه ما کړی دی مخکې د دې نه. وس دا تاسو کتی شئ ما دا ایډیټینګ کړی که چېرې زه ډېره پلی کوم زما ویډیو بیا په کاپي سټرایک کې هم راتلی شي. هغې د وجې درته ما خپل ویډیو ختمه کړه. وس که چېرې دا ویډیو زه سیو کول غواړم زه به یې سیو کړم. دلته بیا ما ته دا ښئ دا ما کمه کړې ده. به هر حال دا به بالکل تاسو دلته دا آپشن راځي چې څومره یې کمول غواړئ. دا به 62 شو. تاسو دلته کتی شئ چې 88 MB ته لو راځي. د لاندې چې کم دی دا بیا ډاونلوډ کولو کوالټي ده. تاسو له چې له پاسه دا کم آپشن درکوي د ویډیو دې باندې تاسو خپله ویډیو کمولی شئ. لکه دا وس مثال په طور زما ویډیو 62 MB ده. زه دا سیوا کول غواړم نو دې دلته کم آپشن چې تاسو په دې سره کولی شئ. بیا دا تاسو را ډاونلوډ کم دغه چې دی لکه مثال په طور زما های دی 115 تاسو کتی شئ 115 MB شوه. خو ما له پکار دی دا بالکل سلو کما. نو دا چې زه بالکل سلو کما دا به ما سره راشي 62 دا به زه اوس سیو کما. تاسو اوس کتی شئ د دې کم سیوینګ دغه چې دی هغه به ډېر زر کیږي. نو یو خو به دې کې دا ستاسو فایده وشي چې ستاسو ویډیو به
سیو کیږي هم زر. او بل دا چې کچری سبا لپاره تاسو خپل ویډیو د خپل چینل نه سیو کوئ نو ډیره په اسانه سره به سیو کیږي. ملګرو امید ساتم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي. لکه مثال په طور اوس زه دې ویډیو ته راغلم او زه په دې ساعت کې خپل دا یوه ویډیو یوټیوب چینل ته خېجول غواړم. زه به دا ویډیو وهم او ډایرکټ به ما خو به پکې الریډي ایډیټینګ کړی که بیا وله هم ښه افیکټس ورکوم د دې ځینه تاسو ته ما ویل دي تاسو ورکولی شئ. دا تاسو کتی شئ زما ویډیو ځینه اپلوډینګ ته نمبر ته شوه. نو اوس تاسو ګورئ زما دا ویډیو سایز غټ و دا ما د اول نه هم وړه کړې وه خو تاسو به په دغه ایپس باندې طریقه زده کړي. لکه اوس ما ته راښه چې ستا دا ویډیو تقریبا 11 منټه ویډیو ده او دا به زما چینل ته په 4 منټو کې وخیږي. نو امید ساتم ملګرو چې تاسو به ترې زده کړه کړي. که بیا هم کمو ملګرو ته څه قسمه مسئلې نو بېشکه موږ سره زمونږ د واتساپ په نمبر رابطه کولی شئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.